د افغانستان د ملي دفاع وزیر له یوې رسنۍ سره په مرکه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستۍ نښتو په اړه سخت خبرداری ورکړی دی. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړی په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر له یوې رسنۍ سره په مرکه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستۍ نښتو په اړه سخت خبرداری ورکړی دی. نوموړي ویلي چې پاکستان باید د افغانستان اوسنی نظام د پخوانیو حکومتونو په څیر ونه ګڼي، ځکه د په وینا اوسنی نظام د خپلې خاورې ملي حاکمیت او ملي ګټو د ساتنې لپاره جدي او پیاوړی دریځ لري. د دفاع وزیر په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د دې هیواد پر هوایي حریم او یا هم سرحدي کرښو تیری وکړي. هغه وویل چې د افغانستان ځمکني بشپړتیا او ملي حاکمیت د افغانانو لپاره اساسي ارزښتونه دي او په هیڅ صورت کې به د دې ارزښتونو پر وړاندې سرغړونه ونه زغمل شي. د نوموړي په وینا افغان ځواکونه د خپل هیواد د دفاع لپاره بشپړ چمتووالی لري او هر هغه ګواښ ته په مناسب ځواب ورکړي چې د افغانستان امنیت او حاکمیت ته متوجه وي. د دفاع وزیر زیاته کړه چې پاکستان باید تاوتریخوالي له زیاتولو ډډه وکړي او د سرحدي مسایلو د حل لپاره له سولیزو لارو چارو کار واخلي. هغه ټینګار کړی چې جګړه او پوځي فشار د ستونزو حل نه دی او که وضعیت خراب شي نو پایلې به یې د دواړو هیوادونو لپاره درنې وي. نوموړي وویل چې افغان ځواکونه نه یوازې خپل هیواد د سرحدونو ساتنې ته ژمن دي بلکې هر ډول احتمالي ګواښ پر وړاندې هم چمتو دي. د هغه په وینا افغانستان به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې د هیواد امنیت او ثبات د نورو لخوا تر پوښتنې لاندې راوستل شي. د دفاع وزیر د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې سخت خبرداری ورکړی او ویلي که چیرې د افغانستان پر پلازمینه کابل برید وشي نو افغانستان به سخت متقابل ځواب ورکړي. هغه په ټینګار سره وویل که کابل ویشتل شي په ځواب کې به اسلام آباد زړه وویشتل شي. نوموړي زیاته کړې چې دا څرګندونې یوازې خبرداری نه دی بلکې د افغانستان د دفاع سیاست څرګند دریځ دی. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په لوی رب سپارم.